کابل کې د 1.8 میلیونو ډالرو په لګښت د رادیولوژي 2 مجهز مرکزونه جوړ او فعالیت یې پیل کړ. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د یادو مرکزونو په جوړېدو خوښي څرګنده کړه. دا چاره یې د روغتیايي برخې د پرمختګ په لور یو مهم ګام یاد کړ. ویل د هیواد روغتیايي سیستم پیاوړتیا زموږ له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د دغو 2 پرمختللو رادیولوژي مرکزونو جوړول ستره لاسته راوړنه ګڼو چې پر مټ به یې موږ وکولی شو د تشخیص له لارې د ناروغانو د ژوند ژغورلو سربیره د خلکو لپاره تشخیصیه برخه کې درنه مالي لګښتونه راکم کړو. د دې دستګاو په فعالېدلو سره به نه یوازې د یادو روغتونونو ناروغانو ستونزې چې د سیټي سکین د خدماتو ته اړتیا لري، بلکې په عین وخت کې به نور دولتي معایناتو د اجرا کولو لپاره هم معرفي کوي. په دې برخه کې غواړم چې د نړیوال روغتیايي سازمان د همکارانو څخه مننه وکړم چې تل یې د روغتیايي سکتور ملاتړ کړی دی. همدارنګه د ټولو هغه کسانو چې د دې تشخیصیه برخې په فعالولو کې زحمت او زیار ویستلی، خصوصا هغه صحي پرسونل چې په همدې تشخیصیه مرکزونو کې د افغانانو خدمت کوي، د هغوی نه مننه. د عامې روغتیا وزارت د معالجې او تشخیصیه دواړو بخشونو په پراختیا او معیاري کولو باندې یو شان ټینګار کوي او غواړي چې دواړه بخشونه د کیفیت او اعتبار لوړې کچې ته ورسیږي، د خلکو د اعتماد ترلاسه شي. تشخیص او معالجه لازم او ملزوم دي. که د ناروغیو تشخیص په صحیح شکل صورت ونه نیسي، معلومداره خبره ده چې د ناروغانو معالجه او درملنه هم په دقیق شکل صورت نه نیسي. په دې حالت کې ټول زیان که مالي وي که ځاني وي هغه ناروغ او د ناروغ فامیل ته رسیږي. موږ د خپل معالجوي خدماتو د اصلاح طرح او تطبیق پلان په اساس په روغتونونو کې د تشخیصیه وسایلو په نصبولو او همدې بخشونو کې د کادرونو او د روزلو لپاره د تشخیصیه برخې د تقویه پلان لرو. دا د نن موږ او تاسو د دې 2 روغتونونو د تشخیصیه مراکزو د جوړېدو شاهدان. افغان جاپان د هیواد په سطحه د انتاني مقاومو ناروغیو یوازینی غوره مرکز دی. یعنی هغه انتاني ناروغۍ چې موږ ورته د طب په اصطلاح مولټي ډرګ ریزسټنټ ناروغۍ وایو، یعنی چې د ټولو دواګانو سره مقاوم وي، هغه دلته تداوي کېږي. د بېلګې په ډول مقاوم تبرکلوزونه، هغه تبرکلوز چې د عادي دوا په واسطه باندې درملنه کېږي، هغه په دې روغتون کې نه بلکې مقاوم. او یا هغه ناروغۍ چې صعب العلاج لکه د ایچ آی وي یا ایډز ناروغان او دغسې نور. له همدې امله داسې وخت هم زیات پېښېږي چې دغه مریضان ځینې معیاري او مجهزو او عصري پرمختللو تشخیصیه وسایلو ته ضرورت پیدا کوي. دغه مریضان که چېرته موږ نورو روغتونونو او یا پرایویټ سکتور یا بل کوم مرکز ته لیکو، لکه مخکې هم ورته اشاره مې وکړه، دا ساري امراض دي، د ساري امراضو د خپرېدو کچه زیاتېږي. په همدې موخه موږ لازمه وګڼله تر څو یو تشخیصیه مجهز مرکز دلته ولرو او هغه ناروغۍ یا هغه ناروغان چې دلته مراجعه کوي نورو مراکزو ته ولاړ نه شي او همدلته یې خدمت په ښه توګه ترسره شي. د یادونې وړ د یاد رادیولوژي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د جاپان هیواد په مالي مرسته د 1.8 میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوي چې 2 معیاري سی ټي سکین ماشینونه، 2 ډیپلر ماشینونه، د لمریزې برېښنا سیسټم او نورې اسانتیاوې لري او په مرسته به یې اړوند ناروغانو ته معیاري تشخیصیه خدمات وړاندې کړي.